محترم نن که ماوتا وګورو نن یو انسان فخر کوي په دې باندې زما تعلق د مل د صدر سره دی، زما تعلق د مل د وزیر اعظم سره دی، زما تعلق د مل د گورنر سره دی، زما تعلق د فلان کې منصب او عہده والا سره دی، یره زما رشتہ فلان کې وزیر اعظم سره ده، زره فلان کې افسر او عہدیدار رشتہ دار یم. مې محترم ها نن ماوتا فخر کوو په دغه نسبت باندې، هغه نسبت هم ښکار کوو چاته هم دغه نسبت ور یره زما خاطر وکولی زه تعلق لرم د پلان کې عہدیدار او افسر سره. مې محترمو کاسو کلک زور کړی دغه مدرسې په ټاټ او چټای باندې ژوند تیرون کې طالب علم د تعلق د مل د صدر سره هم نه دی، د تعلق د مل د وزیر اعظم سره هم نه دی، د تعلق د مل د گورنر سره هم نه دی، ماوی د تعلق د یو بل افسر او عہدیدار سره هم نه دی، ماوی ها د تعلق د کائنات او هغه طبقه سره دی چې هغه کائناتو کې د ټولو نه بهترین طبقه ده، د تعلق د هغه چا طبقه سره دی چې هغه د الله په بندګانو کې د ټولو نه غوره طبقه ده، هغه د الله په کائناتو کې د ټولو نه بهترین طبقه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي العلماء ورثۃ الانبیاء. موتا تر مدرسې په دغه ټاټ او چټای باندې ژوند تیرون کې دغه طالب علم شان راخی، دغه د دین طلب کوونکې دغه دین طالب او عالم شان راخی. ها موتا ته ښکارا کړه چې د تعلق د مل د صدر سره نه ده، د مل د وزیر اعظم سره نه ده، د تعلق د بل چا سره نه ده، ها د تعلق هغه د انبیاء او طبقه سره ده، د تعلق د هغه طبقه سره ده چې بغه کې امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هم موجود ده. ماوی ها د تعلق د هغه طبقه سره ده چې بغه طبقه کې د انسانانو نیکو پلار سیدنا حضرت آدم علیه السلام هم موجود ده. او ماوی محترم ها د دین بل دوی د فخر سیز نشي کېده، دغه روحاني رشتې نه بل لوی رشتہ بهترین د فخر نشي کېده. ماوی ها محترمو د دنیا بادشاہتونه ور باندې قربان، د دنیا بادشاہتونه دغه رشتې او دغه تعلق او نسبت د پاره قربان، د دنیا جیدادونه دغه د پاره قربان، د دنیا مالونه دغه د پاره قربان، د دنیا عہده او منصب دغه د پاره قربان. ماوی ها د دنیا ظاهري خوشالۍ دغه د پاره قربان. ماوی ها دغه نسبت دومره لوی سیز ده، ماوی دغه نسبت د کائنات او هغه بهترین طبقه سره ده. الله پیغمبر ماوتا ترخی چې مدرسې په دغه ټاټ باندې ژوند تیرون کې طالب علم تعلق د عام د ملک د عہدیدار سره نه ده، د بل چا سره نه ده، ها دغه مقدسه طبقه د هغه افضل ترین طبقه سره دغه بچی تعلق او نسبت ته محترمو. ماوی ها دغه تعلق به موتا ته پته ولګي چې کلم سترګې پټې شي دنیا لاړ شو، کلم د قیامت ورځ د حشر میدان ولګي، هر انسان په خپل خولو کې ډوبي. روایت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنهما کې راځي انسانان به په وګ دغه سي په خپل خولو کې خټ ډوبي، د ګرمۍ د لاسه به خټ کې لکه چې پتیلا هغه کټوي په اور باندې اخی باغی کې وبو اډو کې دی چولي هغه جوشيږي आवाज کې دغه سي بر یو انسان حالي مې په ورځ باندې بتا ته پته ولګي. نبی رسول الله والسلام فرمای یو شهید او یو عالم په بل صراط باندې تیری دغه شهید ته حکم کیږي چې جنت ته داخل شه. ماوی هغه شهید کوم شهید چې خپل بدن په یینو سره د اسلام د گلشن ابیاری کړی دا، کوم شهید چې په خپل یینو سره د اسلام غلبه اسلام ته غلبه ور کړی دا، اسلام پستی ته پرې نه خیره. ماوی هغه شهید چې خپل بچی یتیمان کړی دي خدای الله دین مغلوبه کړو نه پرېخه، کم شهید هغه چې خپل بیبي کونډه کړې و خدای الله دین حقیقت کېدو ته نو پرېخه. ماوی ها یو طرف ته نبی اسلام فرمای هغه شهید دی، بل طرف ته هغه عالم دی. دغه شهید ته حکم کیږي چې جنت ته داخل شه، دغه عالم ته حکم کیږي ودرېږه. نن ورستاره خاندان هغه خلک چې هغوی لپاره د جنت جهنم فیصله شوې ده، هغوی په حالت د ایمان کې د دنیا نه راغلي وو، هر ګناه خیره ور باندې لګېدلی وو، نن هغوی لپاره د جهنم فیصله شوې ده، هغوی جهنم ته تللی دي یا جهنم ته روان دي. نن ورځ ودرېږه د هغوی سپارښت وکړه، هغوی هم نه ځان سره جنت ته بوځه، بیا جنت ته لاړ شه. ماوی محترمو ماوی دنیا کې به کله تا کتلی کله ستا لاس ته یو پولیس توجه غواړم جی ما ته وګورئ جی بس څوک شیطان به راغلی ستاسو توجه به ګډوډوي، زه توجه غواړم. تاسو ستړي شوي خو نه یې که نه ځي، تنګ خو نه یې که نه ځي،
بیا ما ته وګورئ خو دې خو مه ګورئ جي خبره زما اورئ ګورئ بل طرف ته نو دغه خوند نه کوي ما ته وګورئ ماوی ها محترمو کنه د دنیا کې پولیسو هتکړی لاس کې اچولي جیل ته روان کړی یا جیل کې ماوی ستاسو دوست رشتہ دار درشي د هغه ځین تاریخا کې ماوی د لاس نه دی هتکړی کولاو کې سپارښت درته وکي واپس د کور ته پوره په عزت سره روان کې ماوی په ایمان وای دغه سره څومره احسان مني څومره شکریا ادا کې ماوی ها د دنیا جیل او هتکړی نه دی دا د آخرت قید خانه جهنم ته روان دی دا د آخرت جیل جهنم ته روان دی دنیا بس جیلی اخر په مرګ خو به ورنه خلاص شي کنه دنیا بس مشقت او تکلیفونه اخر په مرګ خو به ورنه خلاص شي کنه ها دا جهنم قید خانه ده دینه په مرګ سره نشي خلاصېږي دا جهنم قید خانه ده د دې تکالیف په مرګ سره نه ختمېږي دا قید خانه ده الله پیغمبر د دې په باره کې فرمایي حدیث یو لړم د دنیا د یو کچر برابر دی حدیث یو اغمار د دنیا د یو بخت اوخ برابر دی دا قید خانه ته روان دی کم باره کې د الله پیغمبر فرمایي جهنم الله ته فریاد وکړو الله زه دومره ګرم شوم چې زما دیوالونو د زیاتې ګرمۍ د وجې نه یو بل وخوړه الله ورته اجازت وکړو ها کال کې یو ساعت اخله زمهریر الله ته شکایت وکړو الله زه دومره یخ شوم زما یخوالي د یو بل زما دیوالونو یو بل د زیات یخوالي د لاسې یو بل وخوړه الله ورته اجازت ورکړو ها کال کې یو ساعت اخله هغه جهنم یو سا واخلي دنیا کې ګرمي راشي بل سا واخلي دنیا کې یخني راشي هغه یو سا موت ته پورې نه رسیږي هغه یو سا نور ځان ترا کوي به کومه علاقې ته چې نور نږدې ده هغه علاقې ته زیات ګرمي او یخني کومه علاقې نه چې لري ده هغه ته کم دنیا په یو ځای باندې نور په هغه دنیا ګرځيږي هغه په یو ځای باندې ولاړه ده مې محترمو د کومه ګرمۍ چې موت جون جولای لاندې ده شروع موت یو غنټه دون شو برداشت کوله مې هغه جهنم د غیره یو سا اثرات موت نه شو برداشت کوله مې هغه جهنم څنګه برداشت کو ما وی هغه قید خانه ته روان دی کومه قید خانه کې چې کله دغه جهنمی ته خوراک بشي خوراک د په مړی کې ورخلي هغه غنو والا اصغدار خوراک د بچګه لګي اوبا د ته هغه جامونو کې خز د جهنميانو یې نزوي بشي او ځان ته چې دومره بدبودار وي چې دنیا ته راغي یو ټک قطره راشي دنیا والا به د بدبوې د لاس هلاک شي دومره بدخوند وي چې دنیا ته راغي یو قطره راشي د دنیا سمندرونه د دنیا خوراکونه هغه ټول به بدخوند شي دومره ګرم دي کله چې د جام ځان ته رانږدې کړي د بدن غوښې د بدن اډوکې د بولی شي جام کې وخت تر وغورځېږي دومره ګرم او تیز دي کله چې دی په مخ باندې راواړی کله چې دی هغه په مخ باندې راواړی کله چې ځان ته رانږدې کړي د در بدن دغه غوښې اډوکې به ولی شي جام کې وخت تر وغورځېږي دی به بیا هم په دغه نه تکلیف راغستلی جام به په سر باندې راړی روایاتو کې راځي دغه کله د جهنمیانو دغه یې نزوي چې دننه لاړې شي د دومره به تیزي او ګرمي د دننه کلمې ګوګل هر څه به کټ کړي هغه به سرې کړي د زیات تیزوالي د وجې نه هغه به لاندې په شرمګاه باندې ښکته ووځي محترمو دغه قیدخانې ته روان دی کومې قیدخانې کې به دی دومره به وجاړي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه جهنم کې به یو جهنمي قد شپېته ګزئ یو جهنمی قد بسومرئی توجه غواړم دغه قد به ورته الله غټ کي لوی به کي توجه غواړم بعضې خر دماغه په خبره باندې نه پوهېږي پورې طور اعتراض کوي کوم خلک چې د عذاب قبر نه انکار کوي د ثواب د قبر نه انکار کوي د دغه جسم دپاره عذاب او ثواب نه ګڼي ما وی د دې دور معتزله چې ما تا ورته پنځپریان وایو هغه ځان د توحید او سنت په نوم باندې قوم ته متعارف کوي د هغوی مسلک دی دغه قبر کې د جسم ته عذاب او ثواب نشته عذاب او ثواب صرف د روح دپاره دی کومه چې د معتزله او کرامي او ډله د توجه غواړم ما وی د اهل سنت والجماعت عقیده وه عذاب او ثواب روح لره هم دی جسم لره هم دی جسم ته د روح په تعلق سره ملاویږي ما وی کوم خلک چې ته انکار کوي پای کې شهید اسلام شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده دسخط موجود دی زما استاد دغه چرسدي فخر المحدثین شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب دامت برکاتو مولا علی دسخط موجود دی
هغه وایي چې دغه جسم د پر عذاب او ثواب نه مني دا گمراه دی اهل سنت والجماعت نه خارج دی اعتقادي بدعتي دی مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دی او ما وی ها زبردست یو قدم مخکې وایم زما اکبر ورته گمراه ویل او کافر نه ویل زم گمراه ویم کافر نه ویم او ما وی ها حافظ ابن تیمیہ رحم اللہ فتاوی شیخ الاسلام سلورم جیل زما سره پروت دے اگلی کی سوک جن جسم د پارا عذاب و ثواب نہ منی هؤلاء کفار باجماع المسلمین دا خلق باجماع مسلمانانو سره کافر دی مارس کو محترم من کافر نو یو من گمراہ وایو د علماء دیوبند پتره گمراہی دا مارس کو خردیو بازی خو غی چاغه زمون د دیوبندیت لباس بزان باندې را چولې زمون په دیوبندی جماعتونو کې د نشوي دي ځان باندې هر دیوبندیت لیبل اچولې ماوی دیوبندیانو او خيار اوسېږي شخصیت باندې مپریوځي یو شخصیت عقیده نظریه ګوره بیا کست کتاب وړوا یو شخصیت عقیده نظریه ګوره به مایک تراولا ماوی ها شرمم به غیرت ته نورځي دلته راځي د علماء دیوبند نوم اخلي ماوی ها التر پنځبریانو جلسو کې ولاړی دا وی مدخوانی کوي ماوی شرم به حیات نورځي دلته علماء دیوبند په سټیج باندې د دیوبندیت مدح وي ماوی التر عبد السلام شیخ په جنازه کې ولاړل او ها شیخ صاحب د وجره کومه قران زده کړل ما شیخ په خپل په قران نه پوهیږي ته به په قران پوه شي کم قران چاغته زده ما یو قران به تاسو به زده کینو توجه غواړم دیوبندیانو نور د ځان نه غفلت واسي هر سړی په خپل سټیج باندې مرولې د الله لپاره د عقل نه کار واخلي ماته بلور مخکې ورځو کې ټلیفون وکړو تبلیغي حضراتو ماته زمونږ یو امام ودلتي هغه امام ته تر اوسه پورې مونږ عمرې ته بوتلو هغه چې وکاته هغه سپي وختو بریلی وختو ما ته اول سړی تللی امام ترمذی رحمه الله ذکر روایت د ابن سیرین رحمه الله نقل کوي هغه وایي ها دا سند دین دی اول وګوره چې تر چا نه زده کېده موت اولی یار دسی کم همت شو کم اکابرو چی سند موتا نن پاگی بسی مونگ غاب کنزل کو موتا رخ پل مدرسو زینت بدغ چا جوڑو مشو عقیده ختم شو دکانداری دی زکو انتہائی مایوس شم والله چې دغه حالاتو ګورم پروز دیر باباجی صاحب دامت برکاتو ملالی سره ناسم ما ته ویل ها دسی نمک حرام دی مونږ ته راغلی دی مونږ ته کتاب کم خلق چې بتاره شرک کفر پتوی لګي دغه خلکو بچی ته خپل مدرسو ته راولي مالک ته ودرې ته اوس په کومه خوله دیوبندیت دوخلي ظالما ما وی دیوبندیانو نور د هوش نه کار واخلي الله د پاره ډېر غلیدو دغه خلکو والله مونږ سیت ورسولو دغه عوام راته گمراه کړل دا قوم ولې په جنگ باندې دی تاسو مدرسو والا ته تاسو علماء تاسو نو هوش او حواس نه کار واخلي قسم بالله دې قوم زموارد مونږ یو قیامت برس بر دې خلکو ګریوان استدیو الله سونه به زمونږ ګریوالونه به مونږ دې ته ورکاته د دې قوم عقیدې نظریه مونږ مدرسو والا برباد کړی مونږ علماء برباد کړی خود عقل نه کار واخلي کړه مونږ به کله په کله به مونږ ته عقل راځي کم خلق چې بریلیانو په سټیجونو باندې ولاړ دي ها د شیعت زکافر ویم د شیعت خلاف جنگ زما کابه وکړی دی د شیعه خلاف یې زما کابه ورکړی دی ما وی ها زه صحابه دفاع کوم صحابه دفاع صحابه ګستاخ کې غیر مقلد دغه خلاف بحث کول جنگ کول زما پرزو د شیعه خلاف ما وی ها د صحابه خلاف کړه مودودی خلق لاوي دا هغه ته جواب ورکول زما پرزو زکه جنگ کوم د صحابه د عظمت او دفاع زول بیا صحابو د ګستاخ په سټیج باندې ولاړ یم ما ته یې نو خو عقل به مونږ ته کله راځي الله دې مونږ ته عقل راکړي بس الله دې مونږ ته خبر زما به خبرو خپه نه شي جذباتي مې مشاهده هر څه ورته تاسو وایي والله روزانه په بنیاد سحر 40 غنټې هم د کلانجي دي 40 غنټې ټول کیسه زمونږ نورانه ده زه پنځپيري خلاف هم یم ما پر دیوبندیت جنډم په خپل مدرسه باندې ودرولې زه پنځپيري راولم ما ته ودرو چا نه ګیلو کو اخر چرته لاړ شو خپل سرم لګي خپل تبا عقل کله راځي پردو باقی د کله سي هغه خو دې پردي د خپل قران هغه مپردي کېږي کنه تاسو په مدرسې جنډې چا لګول اشتهارات هم نوم د دیوبند اخلي د دیوبند دشمنان راولي دلته برل محترم عرض کو ما وی ها ما ته ټلیفون وکړو
मारस के वहां दे यू जहन्नमी कद बसो गजई 100 गजबई शपेदे गजबई मामख की तफसीर वकला मावे हाँ द जिस्म द पारा अजाब और सवाब हक दे मुनकिर गुमराह दे पता कब्र के अजाब और सवाब हो हाँ हाँ स्टेजों बांधे खपल मजालिसों की चे लगी आई हयातुन नबी मसला अहमियत न लरी मावे जालिम द उलमाए देवबंद फतवा अहमियत न लरो अगुई वली फतवे और के वली तो मशर शुरा हुई ना अहमियत माते वो इससे जरूरत तेरे दिया कि मौती जालिम एतराज पर पैगंबर के दरिसलवेख अहादीस द पैगंबर के वाली कि जरूरत न हो दी यकीनी पैगंबर वली बया दा वाला दा दरिसलवेख अहादीस द पैगंबर चरी दा पजुल दी रऊस बिल्लाह दा पजुल दी तो जब खपल कमरे की दशियावन तक तकिए के स्टेज राशि माते से देवबंद है मा देवबंदियत तो वाला चखली तब कमरों की हयातुन नबी खिलाफ बोले लग गई तो वो सब बुरी खुमावे से चलो मातर इस सपाई केवल मन गुस्तारी काढू ना मातरा वर सीधा बस अल्लाह दी मुंग तो पोहरा कि मुंग खपल स्टेज देवबंदियत तो वसातो बस मारस के वो मुहतरमो हा मावी पदगा कबर की अजाब और सवाब दा हक दे मुनकिर दी गुमराह दे मुनकिर दी मात बौरंदगा किस्त बोस की मुनकिर अजाब कबर मात वही हाथ तवे चरे दे जिस्म द पारा अजाब और सवाब जरूरी है बल जिस्म जिसमें मिसाली तन मिलावेगी असल जिस्म चमचे पर दुनिया की उदक के तब कबर के अजाब या सवाब मिलावेगी मौते हाँ हाँ दक के तब मिलावेगी मात वही पर जिसमें मिसाली होता दुनिया के एतराज को तलबा शायद जमा खबर बांधे पहुंची मात वही गोरा जहन्नम के खोरतम अल्लाह बल कदवर को तक दुनिया वाला कद तक न मिलावेगी मौती दलील सर मात वही अगर अहदीस दिल विस्ती यो यो जहन्नमी तब अल्लाह शपेते के कदवर की मौते हाँ हाँ लोस्ते में मात वही अजाब को अमागा जिस्म द पारा नशो कना सवाब को रागा जिस्म द पारा नशो मौते ना खर दिमाग अल्लाह दे दर ताकल दर की पखबल जाहिल नूर कुरान तनासिर कुरान पनुम बंदी गुमराह के मावे हाँ हाँ कुरान तो होना से मावे लखुर कुरान पर मफहूम और मतलब बांधे मिजान पोहक कना मावरते मातो अगसंगा मावरते गोरा बल जिस्म बा अल्लाह नौर की दगश्त जिस्म बोरता अल्लाह शपेते के जगट की बल जिस्म बोरता अल्लाह बल्कि दगश्त बोरता अल्लाह शपेते के जगट की बल जिस्म बोरता न मिलावेगी दे जिस्म तो अजाब मिलावेगी खैर दिमाग रागी पर बुनियाद बांधी तेरा अजाब द कबर ने इनकार के बरन मोहतरम मारस को हाँ हाँ दगा कैद खाने तरवान दे चागी की हाँ दगा जहन्नमी बदुम रहो जाड़ी नबी अलैहि सलाम फरमाई दे दस्तर को न बदुम रो उख के लाड़शी चिरदे पर मख बांधी बन नालई जोड़शी उख के वक्त में शीनी बरा रवानशी हाँ हाँ दुम रजियाती बजमशी कि यो इंसान पाए की किश्तई चलवल उगाड़ी किश्तई बबकी वो चली के मोहतरम कैद खाने तरवान दे मावे हाँ मुख्तरम से मुख्तसर अल्फाज के हम तवज्जो गौड़ा मस्तासो मावे हाँ दीन दीनी मदरसे जमास्ता अगर खिदमत को दुनिया की होता कल के तलियो कल दीदी चासर उठोनो की मंड वहाला मा चादर न तबोसो को यार तो वली दसर मंड वही तावीर के देशी दे सबात एमपीए शी सबात वजीर शी सबात नाजिम शी जमासर बताना तहसील की मंड तरल वही तो जेल लब मेरे हाँ कही जमा पुल पटे बजोड़ई मावे हाँ हाँ दर जहन्नम के खाने खबर दुनिया द पारा तो दुमरा लुई कोशिश के दुमरा लुई मेहनत के दगा अर्जी सो रजू रपारा मावे द आखिरत द अगर लुई जेल तरतलोरा दागिने द बचाओ ताजान त असबाब बराबर कले दी मावे ताकल सोच कले रे जिस दगा मदरसे त वर्षमा अदी मदरसे वाला सर ताऊ नो कमा द खपल बच्चे मदरसे तो वलीगम वली द आखिरत द खतरनाक के खाने नवा द जमा द निजात सबब और जरिया गरजेगे हां ताकल सोच कले जिस रजान द पारा द जहन्नम द निजात ना द सबब द खलासी सबब और जरिया जोड़ा कमा मावे हाँ हाँ द दीनी मदरसे की चे नास्ती द फजुल खलक नरी मावे हाँ हाँ द बेकार खलक नरी मावे स्ताप मुआशरे के द दुमरा लुय दरजल अवल नंबर द जहन्नम द और न तानूर सुख न शिखला सवाले स्तार पर द निजात और सबारज जरिए स्तार द बच्चे मदरसे वाला गरजेगे मावे हाँ हाँ द दीनी मदरसों की चे नास्ती द जुमात के चे इमामत के मावे हाँ हाँ द लुय दरजल री द अल्लाह पर दरबार के अगलुई खलक दी मावे हाँ हाँ मुहतरम दुनिया की इमदाज मौस्ता का नस्तर की दुन की नौकरान दे मावे ताक कल खबर करे मावे हाँ हाँ दगा आलिम दे स्ताप मल के दहरी तबके वाला द पारा राहत सरे दहरी तबके वाला द पारा छुटे सरे स्ताद मल द डॉक्टर द पारा अख्तर छुटीरा स्प छुटीरा द
ورځې خاص ټیم دی هغه راځي ډیوټي کوي ما وی ستا د ملک د صدر او وزیر اعظم نه راواخله ستا د ملک د یو چپلاسي بوري د ټولو دپاره راحت او چټې شته دی خو ما وی د دې مدرسې په سټارټ باندې ژوند تېروونکي طالب العلم دپاره چټې نشته دی د دپاره راحت نشته دی ما وی شاید چې ته زما په خبره پوهه نه شې ما وی ها ډاکټر صاحب د شپې لاړو بس کلینک چټي دی ما وی دغه مولوي صاحب د شپې ډیوټي ختمه نه شوه مولوي صاحب د شپې په خپل کور کې د شپې 11 بجه مولوي صاحب دروازه ټکېږي مولوي صاحب بهر راځي خیر شک کاکا څه چل شوی دی د ورته لږ راشه مولوي صاحب جنازه حاضر ده د هغې ته غسل ورکول دی هغې ته کفن ورکول دی مونږ ته طریقه وښایه مولوي صاحب راشه جنازه وکړه کله چې جنازه وشي مولوي صاحب لږ راشه قبر ته څنګه کوس کو مسنون طریقه را وښایه قبر کې کېږو خاورې ورباندې واړو قبر ورباندې بند کړو مولوي صاحب لږ سر اوښپو ته ودرېږه سورې بقرې اول اخر ووایه کوم چې مسنون طریقه ده د 22 احادیثو ده د 22 دلایلو نه ثابت ده مولوي صاحب سر خپو ته ودرېږه د سورې بقرې اول اخر ووایه مولوي صاحب ودرېږي مولوي صاحب بیان وکړه مولوي صاحب دعا وکړه مولوي صاحب 3 ورځو تعزیت د بار کور ته راځي هلته بیان کوي هلته دعا کوي ما ویل د مولوي صاحب ډیوټي نه ختمېږي ستا په کور کې د اختر په ورځ باندې مړی وشي ستا په کور کې د ستا په کور کې روژه کې مړی وشي ستا په کور کې د شپې مړی وشي ستا په کور کې بچی پیدا شي دغه مولوي صاحب د شپې هم ډیوټي ولګي اختر کې هم راشه مولوي صاحب راشه لږ اذان خو ورته ووایه که نه مولوي صاحب نوم خو ورته کېږده که نه کله درته مسله پېښه شوه مولوي صاحب تر شپې هم راځي د ورځې هم راځي اختر کې هم راځي غیر اختر کې هم راځي مولوي صاحب زما دا مسله ده لږ حل راته بیان کړه ما ویل دغه مولوي صاحب دی ما ویل د دې مولوي صاحب چټي نه کېږي هغه د 15,000 روپو نوکر ما ویل دغه نه ستړی کېدونکي سپاهي ما ویل د ستا د عقیدې نظریې محافظو توجه غواړم ما ویل که کله ستا په عقیده نظریې باندې حمله کېده دغه دیني مدرسې طالب علم دغه دیني مدرسې عالم د ستا لپاره بیا مخې ته ولاړ دی ما ویل ستا په ملک کې د قادیانیت فتنه راغله ما ویل سر مسلمان په عقیدې باندې حمله وکړه مسلمان ته د وکالت ضرورت و د بهاولپور د عدالت نه مقدمه شروع شوه مسلمانانو ته د وکیل ضرورت و د هغه مدرسې په خاوره باندې ژوند تېرونکی مولانا سید انور شاه کشمیري صاحب رحم الله وکیل دی ما ویل اسمبلۍ کې د وکیل ضرورت دی ما ویل په اسمبلۍ کې وکیل مولانا مفتی محمود رحم الله دن نه وکالت کوي ما ویل بهر ضرورت دی مولانا سید یوسف بندوري رحم الله دغه مدرسې په ټاټ باندې ژوند تېرونکی وکالت کوي ما ویل که کله د صحابو په عظمت باندې حمله وشوه ما ویل مولانا حق نواز جنګوي شهید رحم الله خپله وینه ورکوونکی ما ویل دغه مدرسې په ټاټ باندې ژوند تېر کړی د مولانا حق نواز جنګوي صاحب قافله دغه د دیوبندیانو قافله د مدرسې په ټاټ باندې ژوند تېر کړی ځان قربان کو ما ویل که کله ستا په علاقه کې یو کس د رافضي راپاڅېدو ستا د دین په یو امام باندې حمله کوله ما ویل هغه خلک راپاڅېده له امام ابو حنیفه رحم الله د مذهب دا مسله د قرآن نه خلاف ده دا د احادیثو نه خلاف ده اگر چې دی په خپله په قرآن حدیث نه پوهېدو امام رباني مجدد الفساني رحم الله فرمایي هغه وایي په ونه کې یو میوه کېږي په دغه میوه مثلا شلتالو دی په دې کې یو چینجی کېږي په دغه عمره وړو کې سوړه کې دغه چینجی اوسېږي دی بهر دنیا نه یې کتلي دی په هغه وړو کې سوړه کې تاو شي وګرځي دی وایي د دې نه به هم بله لویه دنیا وي د دنیا نه ده کتلې د دې وجې نه د دنیا د وجود نه انکار کوي مجدد الفساني رحم الله فرمایي کم سړی چې لګیا دی هغه وایي امام ابو حنیفه رحم الله دا مسله د قرآن نه خلاف ده دا مسله د حدیثو نه خلاف ده مجدد الفساني فرمایي دغه سړی مثال د هغه چینجي دی چې د یو حدیث راغستی دی د هغه حدیث په حقیقت باندې هم نه پوهېږي دی د هغه 15 لکونه احادیث د ده نه پټ دی دی په امام باندې لعنتوان کوي او زه یم غیر مقلدو ته زه یم غیر مقلدو د الله دپاره منت درته کوم نور دې امت ته اتحاد ضرورت دی نور دې امت ته اتفاق ضرورت دی د خانه جنګۍ دور نه دی دغه امت ډېر د مشکل دور سره تېرېږي دغه امت ډېر کړېدلی دردېدلی دی زه یم د الله دپاره نور دغه امت مه ګمراه کوئ ته چې په خپل لوډ سپیکر باندې لګیا وې ما ویل قسم بالله دا د مسلې حل نه و ما ویل راځه زما مسلمان وروړې ما ویل که چا ګمراه کړی ما ویل لږ راشه چغې مه وړه ما ویل ما ته دعوت راکړه ما ویل تاریخ او ټایم ته خپل مقرر کړه ما ویل زه گنج مدرسې ته درځم ما ویل زه عبدالعزیز نورستاني اثریې ته درځم دعوت ما ته وکړه
पिंजा के तासु से पिंजा दर सर सकेनम मेंस्तब युवाकिद जमंग रावलो युवाकिद स्तासु रावलो युवा मसल जमंग रावलो युवा मसल स्तासु रावलो मावे हाँ हाँ मजहब में गलत साबित का अकीदा बिना कुरान सुन्नत पर आके गलत साबित का कसम बिल्लाह मा तखपलो मुशरानो सब नजर खोले मा तखपलो मुशरानो इत्तदार खोले चिकल हक हुए ने आगे तस्लीम सा आगे उमना मावे सदरा बके निश्चय मावे हाँ हाँ माते इत्मीनान रखा माते लालच और धमकाने मरा कवा मावे जस्ता मजहब इख्तियारों तलो मुसलमानों ते ऐलान कोमा कुमारे हाँ हाँ कि माते इत्मीनान नशे रखे बोले माखपले मदरसे ते नशे दरुखते जम हाँ हाँ जम बियाती समुतमईन कोम सिदरते इत्मीनान दर कोम स्ता मजहब गलत साबित होम स्ता अकीदम बातिल साबित होम कुरान सुन्नत पर अकीदत साबित होम अल्हम्दुलिल्लाह ना हलस मुनाजरों की मदद साबित करेंगे जम हाँ बेतो हुकुमना ता उम्मत बगुमराह कवा मसले हल दाने चित बलट स्पीकर लगे कौम पर जंग झगड़ा रोले कौम अगर मस्जिद मेहराब के मुस्तु गरीबान के तो कौम पर जनाजों के झगड़ा रोले तो कौम कली कोर के काम कबीले अगर जंग पर झगड़ा बांधे रोले जम हले दाने जम कर दलालों पर मैदान के बहस को आए मावे हाँ सलीरिश की टेप पर बुनियाद बांधे इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह दगा मुकल्लिदीन उलमाए देवबंद दगा रूहानी बचे मावे सलीरिश के टेप पर बुनियाद बांधे हाजिर सिर्फ पिंजौर से मक्के इत्ला रखा वे युवा मसला दाशवा बल मसला तखोगा का युवा के जमंग तरफ मदामत मुतावद तासु युवा माकिद तासु अगमत के रवे युवा के तासु मुकर्रर के मावे हाँ हाँ पिंजौर से मक्के माते इत्ला रखा मावे कसम बिल्लाह गंज तम दरजम मक्के कम जगी तम भले माते सिर्फ द अमन जिम्मेदारी रखे जल तम दरजम जम अल्लाह द पारा के दगी तो तैयार रहे नूर द उम्मत मजंगवा द उम्मत मुस्त गरीबान कहवा दे उम्मत इत्तिफाक इत्तेहाद जरूरत है जम हाँ कम से कम द अल्लाह बखित को बजेकला द उम्मत नूर कलाश सालिमा द उम्मत नूर पर जंग झगड़ा मोहल अल्लाह तक बोर जेकन नारे तकबीर सर बकफ सर बुलंद गैरतमंद जरूरतमंद नौजवानान अहनाफ मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नदीम महमूदी नारे तकबीर तवज्जो ग्वाड़मा मावे हाँ हाँ मुहतरम यो तरफ तदगर अहले हक काफिला तवज्जो ग्वाड़मा यो तरफ तदगर अहले हक काफिला बल तरफ तदगर अहले बातिल काफिला मावे हाँ हाँ अगर काफिला की तबलीगी जमात गुंतकी अजीम जमात मस्तर तवज्जो ग्वाड़मा तबलीगी जमात जिनन मशरिक मगरिब शिमाल जुनून ते इस्लाम दावत वरवरस हो इस्लाम पैगाम वरवरस तवज्जो ग्वाड़मा अगर बाजी लग्यारी तबलीगी जमात खिलाफ गापी तबलीगी जमात खिलाफ बकवास की तुम्हारे हाँ हाँ तवज्जो ग्वाड़मा स्ताजो बदगन इलाके की बदगन नौखार की जामिया दारुल हक्कानिया अकोड़ा खटक मदरसा को पेजा नहीं कनो तासु पेजा नहीं दागी शेखान और मशरान पेजा नहीं दागी नलुई शेखान स्टरे दगन बललुया मदरसा स्टरे तासु साता अवामुन तबोस्कुम ददीना बललुया मदरसा स्टरे दीर बाबाजी से अपने बल्लुई आलिम बुजुर्ग स्टरे मखबुरुल्लाह बाबाजी से अपने बल्लुई मुहद्दिस स्टरे माविर शेख हसन जान शहीद रही मौलाना बल्लुई मुहद्दिस वो हाँ मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह साहब इमामुल मुजाहिदीन इमामुल औलिया बताता बल्लुई मुत्तकी मुहद्दिस मिलाउसी मिलाऊ बशी मावे हाँ हाँ दगे यौदा सिर्फ नमूने मा लकुन उलमा दी पाकुल मदारिस सलीरिस लक उलमा पदल काफिले के वर पसेरे मावे हाँ अगर दारुल हक्कानिये अगर उलमा अगर मुफ्तियान अगर मशाइख टोल तबलीगी जमात तायीद कई अगर टोल तबलीगी जमात मत दीर बाबाजी से पखपला बांधे हुए मत बचिया तबलीगी जमात दिफा कई तबलीगी जमात द इस्लाम पैगाम पूरी दुनिया तवर से तबलीगी जमात मुखालफत कल वन कई तबलीगी जमात मुखालफत केवल दर ईमान तबाही और जियादा मारती हाँ हाँ इंशाल्लाह चिकल पूरे मुल्क के साम मौजूद तबलीगी जमात दिफा बकौ तासु न तबोस्कुम अगर शेख हसन जान शहीद रहमतुल्लाह दग तबलीगी जमात सही वेला मावी दग मौलाना डॉक्टर शेर अली शाह से बोलते सही वेला द हक्कानियत
دغه مدرسو شیخان ورته صحیح وای زما اوس دغه ټول مدارس علما مفتیان ورته صحیح وای ما وی ها نن کې یو کس را پاسېږي یو پیر پرست را پاسېږي یو قبر پرست مشرک بیرتی را پاسېږي ما وی یو طرف ته قبر پرست دی چې امت په دوکه کې اچولې بل طرف ته امت دغه مجاهدین دي د امت دغه فقها دي د امت دغه محدثین دي د امت دغه علما دي ما وی خبره دغه مشایخو سیده کړه دغه پیرانو سیده اچھا سیده مشایخ وای سیده دغه جماعت عقاید ټیک دي اوس به بیا څه کو دیو پسې بسو او ما وی ها یاد وساتئ سومیاشت مخ کې زمونږ تاسو په دغه ایریا دلته مناظره وشو زبیا لاړم بهر نو مدلته دلته پروپاګاندا وشوي دلته کاغذ تقسیم شو چې مفتی صاحب نو موږ دسخط واغستو چې حتی تبلیغی جماعت ول کافران دي زم ها لعنت الله علی الکاذبین دجالان خود عمر دي په کوم سیز باندې چې دسخط شو توجه غواړم د کار خبره کوم په کوم کاغذ باندې چې دسخط شو هغه کاغذ جیب کې اومنډو هغه راخکارنه کو او ان شاء الله تر قیامت د سبا پوری نشي راخکار کول جعلی کاغذ ولیکو هغه کاغذ کې څه ولیکل لاندې ورته زما دسخط کوی دا موږ ته مفتی صاحب راکړي چې تبلیغی جماعت ول کافران دي نعوذ بالله توجه غواړم دسخط زما څنګه کړل محمد ندیم محمودی الان کې زما دسخط کې محمودی نشته اجدا خبره ده زما تخلص لده کنه ده ما ته کب ده کنه ځان سره کوې ما کنه ما ها زما په دسخط کې دغه نشته زه خپل شناختی کارت تاسو ته خوده شم پغې کې محمودی لفظ هو دروغجن سره کله چې غلا کوي به غلام ډیر زر زر کوي په پټه باندې کې هغه کوم خطا کیږي ما وی غلام چې کول اصل تحریر خو به دې کتلوي کنه زماده دسخط سره محمودی نو بل مونږ چې دسخطونه کم کړو اگر تبلیغی جماعت د مرکز د پیټ پاڼه او تشکیل په لیکلو اگر تبلیغی جماعت د مرکز د پیټ پاڼه دا ساده کاغذ دی یې نه ما وی ها که کم یو پیر پرست دلته ورته دا کاغذ ورله ورته دا کاغذ دا واقعي هغه کاغذ دی کوم چې په مفتی صاحب دسخط کړو کله تا ته وی چې او ورته په کلمه طلاق واچو هغه دسخط داو خبره باندې پوښوي ورته په کلمه طلاق واچو چې هغه کاغذ داو هغه کاغذ د پیرانو مریدانو جبونو کې غری پټکړی دي د قیامت د سبا پورې نظر وسته ولی هغه خو یو منل چې دا زمونږ خلک فهمي ور تبلیغی جماعت عقیده ټیک دا او زم ها ویډیو خو تاسو ته راغلی ده کنه راغلی ته لږ ویډیو وګوره کنه یار تر چا خبرو پسې ولې سي ماته د مخ کې چغي وهله تبلیغی جماعت ولا کافران دي ولې دی وای چې الله کاسب دې کسب کول کړي ما ها مناظره کې چیلنج کړو ما تبلیغی جماعت ولا الله تر کسب نسبت نه کړي تبلیغی جماعت ولا الله تر فعل نسبت کړي کسب او فعل جدا جدا سیز ما ها زما د پرسی برحمان د قبر نه را پاسو ما وی ها ساده نن د دې دور یو بدعتي پوري یو قبر پرست پوري زما چلند تبلیغی جماعت یو تحریر وکړه یو تقریر وکړه چې وی ویل چې الله کاسب دې مناظره کې راته نه دي خودلې قیامت د سبا پوري ان شاء الله چې به مورته کې فعل غواړي قرآنی مجید الله تعالی فعل نسبت کړی دی دلایل ذکر وما هغه ته تیار نشو دویم نمبر وای تبلیغی جماعت والا و چې ارس الله کې مخلوق اس نشي کوله دا خو کفر عقیده مورته لیکلو تبلیغی جماعت دغه عقیده مطلب دا چې مخلوق د الله د اراده نه بغیر حساب مخلوق د الله د اراده نه بغیر حساب مویر تبلیغی جماعت عقیده د ماتوي تبلیغی جماعت والا خو په کتاب کې دودن لګولې تاسو یې ولې لګوي ماتیدار تبلیغی جماعت د مرکز کاغذ دی هغه باندې خپل هغه د عقیده وضاحت کړي دا واخلا د ماتوي ها رسالې راوېسته ماتیدار رسالې خو بریلیانو چاپ کړي تبلیغی جماعت هیڅ قسمه رساله تبلیغی جماعت هیڅ قسمه رساله تبلیغی جماعت هیڅ قسمه ماوي رساله نشته د ماتوي د ریوند چاپ کیږي مناظره کې کته شي ماتي کذاب دروغ دی ویلا ریوند نه کتاب چاپ کیږي د رساله چاپ کیږي د ریوند اخوا دې خو چرته مکتب ولا بریلیان دي دا غوي چاپ کړي ماته ها مولا الیاس رحم الله مکاتب میرا واغستا مولا الیاس رحم الله خود نویش خپل لیکلي مکاتب میرا
راوستا مولا الیاس رحم الله د اراده قید لګئی ماته ها اشکال ختم دے دویم نمبر یاد ساتي ماوی ها د ماته اکثر تبلیغیان چوي الله الله ارسا الله کی مخلوق اس نشي کوله مې په خپل ور سره وضاحت کوي چې الله د اراده نه بغیر مخلوق اس نشي کوله د ماته ټول خو نه کوي کنه بازي کوي ماته ها الله دې درته عقل درکې مطلق حمل په مقید باندې مې کله خو بری قاعده ویلې کنه شاید تاسو عوام زما په خبره پوه نه شي تاسو ته ما قران وي فن کې هما طاب لكم من النساء نکاح کوي تاسو هغه چې خوخي د زنانو نه یو سړی لعنتی را پاسي اگر خور سره نکاح کوي د مور سره نکاح کوي تورته یار دا خو حرام ده سړی په کافر کیږي دته ته ویل قران نه وي فن کې هما طاب لكم من النساء ولې خور په نساء کې نه داخل ولې مور په نساء کې نه داخل ما وی ها تبورته ظالم بل آیات د قران موجود ده هغه آیات کې د خور سره د نکاح حرمت راغله ده د مور سره د نکاح حرمت راغله ده ما وی ها تبلیغی جماعت ولا کوم کسانو چې ویلا مخلوق اس نشي کوله مطلب دا چې مخلوق د الله د اراده نه بغیر هیڅ نشي کوله ولې قاعده مطلق حمل کوله شي په مقید باندې ما دویم نمبر زمونږ د عقیده مطلب دا دویم نمبر مونږ د اراده قید ونه لګو بیا هم زمونږ عقیده الحمدلله صحیح ده مونږ مخلوق هیڅ نشي کوله مخلوق هیڅ نشي کوله یعنی ما فوق الاسباب مخلوق ما فوق الاسباب مخلوق تب ڈاکٹر تلاڑ سے ڈاکٹر بد دوائی در کی خوش شفا در تا دوائی اسباب دی دا اسباب ڈاکٹر در کولے شي کچھ کم ما فوق الاسباب شفا دا غدر تا ڈاکٹر سبب غدر تا شفا باران سوک ورئی اولاد سوک ورئی دا ہر سم ما فوق الاسباب در دی طول کون کے سوک دے زمان عقیدہ سیدہ کی اشکال نسلے بے پوری طور اعتراض کی وی دا غلا اللہ کے بندہ کی زنا اللہ کے بندہ کی ماوی ہاں بندے کی دے پوری طور بے اعتراض کی تبی سنگوے چارس اللہ کے مخلوق اس نشکولے ماوی جاہلہ شر العقائد خبری کلویلے ہوکنا آہا زمان دیو بندیانو مدرسو ترا غلوے استاد دماغ دا شرکیات بدعاتو نڈکو گن نڈکو دیو جن خاموش ادناسوی تاکل نو اوریدلی دا شیخ ادریس سے پدرس کی ناسوی دامت برکاتو ملالیا واسطہ گند غلازت نڈکو دیو جن نوی پویسوی ورنہ شیخ ادریس سے تورسا اگوی تبلیغی جماعت والا دا عقید صحیح دا درست را تبلیغی جماعت والا صحیح خلق دی ماوی ہاں کل تاسو کتلی دی چھ مور دلور نگٹا شوی دا کل تاسو کتلی چھ مور دلور نگٹا شوی دا شیخ ادریس سے اگر محدث ہوئی صحیح خلق دی دغا بچے را پاسی گی دغا ہاں نمک حرام بچے داوی نالا ٹک ندی مشرکان دی خپل استاز تا مشرک کافر ہوئی نعوذ باللہ بارل ماوی ہاں شروع عقائد بدے لگویلے ہوئے ماوی چی کم صفات پا کم ذات پوری قائم ہے اچھی کل یا ذکر شی اقا ذات تے نسبت کی یہ بلچاتا نکی توجہ گوڑا مزے مثال ہوئے زیم ہاں عموماً زا عرضی کی ویما زیم تاسو اگوری الوطل دا چا صفت دے چا صفت دے چا صفت دے الوزی انسان کا مرغا باہر مرغان ناستی طالبانم ناستی زم مولی صاحب تو مولی صاحب اگر ٹول والو آتا مولی صاحب ماتو یا طالبانم والو آتا زورت منانا مولی صاحب صرف اگر مرغان والو آتا مولی صاحب ماتو انو تخوی چھ ٹول والو آتا کنا زورت مولی صاحب بولی دا الوطل دا چا صفت دے مولی صاحب ماتو دا مرغانو دے زورت مولی صاحب تاہو مشہور قیدانا کم صفت چھ کم ذات پوری قائم ہے کل چاہو صفت ذکر شک ذات تبک صفت اس کی یہ بل چاہتا بنکے ماوی ہاں تزینا صفت دا اللہ منے دے وینا ماوی تقلا صفت دا اللہ منے دے وینا مارتی بے جاہل مجوڑے گے ردی نسبتم اللہ تا مکہ وچی کلن ندی مارس کو بہر المحترمو مارس کو یو طرف دغه عظیم قافله ده چې باګر تبلیغی جماعت غونټکی دایانم دي یو طرف دغه قافله ده چې مولا عمر رحم الله مولا جلال الدین حقانی سے غونټکی مجاهدینم پکې دي یو طرف دغه قافله ده چې باګر شیخ مالک چې باګر دارالعلوم حقانیه دارالعلوم دیوبند غونټکی مدرسیم دي مشرق مغرب شمال جنوب ته چرته چا پیس رسیدل مې پدې کې هغه خانقاهونم دي چې شرکات او بدعات نه پاک دي مې یو طرف تر اهل حق دغه قافله ده بل طرف تر سو جاہلانو قابلہ دا موکرہ اہل حق دغه قابل پریک دو قسم بالله گمراہ بشو تباہی بربادی طلب تبلاڑ شو انشاءاللہ دا اہل حق دغه قابل پسی په اوس کو سیو کرے انشاءاللہ
دغه قافله به ان شاء الله نه پرېږدو ټیک ده کنه ان شاء الله دغه دیني مدارس محترم دغلتي دغه بچي تیاریږي دا زموږ استاد عقیدې نظریې حفاظت کوونکي دي ان شاء الله دغه مدرسې به آبادي ساتو کنه ان شاء الله خپل بچي به ورته رالیږو کنه ان شاء الله مالي تعاون به ورسره کوو کنه ان شاء الله الله دې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب بس ټیم د مانځه دی جی ټیم دی مانځه بس دا یو وایم چې ټونه بس کې نور بس توجه د ستاسو دی وی د عمرې کارګزاري وای نو کارګزاري خو نه سمله مختصرا ویم زه سعودي ته لاړم الته الحمدلله زموږ عجم چې څومره اوسېده عرب علماو هغوی راله زما عزت یې وکړ الله دې عزت وکړي زه د هغه ځي مقاماتو باندې هغوی وګرځولم خپل جامعاتو ته بوتلم مګر چې ما ته راوښوده ما وکتل چې دا غیر مقلد نه دي دا حنبلیان دي زموږ وروڼه دي مسلمانان دي هلته نه دیو ما ته مناظرې چیلنج راکړو برداشت خو یې کولی نه شو چیلنج یې ما ته راکړو ما د دیو چیلنج قبول کړو ما وی مکه مکرمه کې هم راځئ بسم الله کوي چې کله جواب ته ونه شو مدینه منورې ته زه لاړم 12 ورځې بعد هلته عربو شیوخو ته دا ور رسولی و زما په باره کې چې دا یو لوی شیعه دی راغلی دی دلته شیعت خورئ نعوذ بالله الان کې هلته په شیعت په کفر باندې زما 6 غنټې درسونه سره بهرحال 15 غنټې هغوی تحقیقات وکړل زه هغوی سره وم بند وم هغه ورځو کې چې کله د هغوی الزامات صحیح ثابت نه شو هغوی زه بهر را پرېښودم ما بیا د غیر مقلدو خلاف هلته کیس وکړو راغځي سپریم کورټ نه الحمدلله غیر مقلد نه ذلیله په هغې کې پراته دي او ها زه کلاو وم زه په قید کې نه وم دا تاسو ته غلط فهمیانې درکوي څوک الحمدلله زه بهر وم صرف د خپل کیس دپاره ایثار وم د هغې د وجې نه مې سفر نه کوو صرف یو خبره تاسو ته کومه زما په معامله کې د دارالعلوم دیوبند نه خط راغلی و هلته زموږ نه پاکستان مولانا فضلالرحمن صاحب دامت برکاتو ملالي د هغې خط ټلیفونونه راغلي و زموږ د جمعیت علما اسلام رابطې د هغوی سره شوې زموږ د مجلس علما والا رابطې د هغوی سره شوې الحمدلله زه حق وم زما مشرانو زما تپوس وکړو شیخ امین الله د غیر مقلدو د 1.5 کال نه هلته قید دی د سعودي په جیلونو کې ما وی زما خو خپلو مشرانو یو هفته کې دننه تپوس وکړو چې هم د غیرتي بچی د خپل مشر تپوس وکړي رضا دی کوي خبره پوهېږئ زه قید کې نه وم الحمدلله د غیر مقلدو خلاف اوس هلته تحقیقات شروع دي الحمدلله ټول ذلیله په هغې کې پراته دي او انشاءالله په عجمو باندې د غیر مقلدو بنیاد ووتو عربو باندې هغه ورځ نږدې ده انشاءالله تاسو به د هغې زر تر زر ثمره ووینئ انشاءالله